سلامونه نیک هیلې احترامات ولله یو ملګرو هیله لرم ټول به روغ جوړ یاستئ د صحت جامې به مو پر تن وي د ټربل شوټینګ په نامه انلاین برنامه دریم کلاس ته ښه راغلاست. له دې وړاندې موږ دوه لیکچرې تاسو ته وړاندې کړي دي. دا دریم لیکچر دی. دغه انلاین د ټربل شوټینګ برنامه د اکبر مومن انسټیټیوټ لخوا تاسو ته په لاره اچول شوې ده. اکبر مومن انسټیټیوټ په کمپیوټر ساينس، اقتصاد، انګلیسي او د انرژي بادي او سولري په برخو کې تاسو ته خدمات وړاندې کوي. دغه انلاین برنامه هم د اکبر مومن انسټیټیوټ لخوا په لاره اچول شوې ده. ګرانو ملګرو، تر اوسه موږ سره یوازې انجینر عنایت الله کلاس جوین کړی دی. یو څو دقیقې صبر کوو تر څو نور ملګري هم راشي او کلاس را سره جوین کړي. یو 2-3 دقیقې به انشاءالله منتظر پاتې شو. صحیح ده؟ راځم ښاغلی قدرت الله وفا صاحب، زه ما تاسو سره خپل سکرین شیر کوم. که نور ملګري راتلل بیا به انشاءالله په قرار سکرین به تاسو زما وینئ نه؟ بلې وسات محترم، بلې وسات د خپل نوټ ما سره برابر کړه. صحیح ده ګرانه، سم. ګرانه، په تیر لیکچر کې موږ خبرې کړې وې په پرابلم سالوینګ ماډل باندې، چې موږ سره پرابلم سالوینګ ماډل څه شی دی او موږ څنګه د پرابلم سالوینګ ماډل په واسطه چې کله یو ټیکټ، یو مشکل زموږ یو اینډ یوزر، یو کسټمر، یو کلاینټ سره ووسی او هغه د خپل مشکل موږ ته راورسوي، بیا دا مشکل موږ څنګه حل کړو، د دې لپاره موږ پرابلم سالوینګ ماډل ویلو. یا اوس براشو انفارمیشن ګادرینګ په هکله. یو خبره یاد ساتئ ملګریا وفا صاحب، چې کوم پرابلم سالوینګ ماډل دی دې کې به د اینډ یوزر نه ته معلومات راخلي، دا به درج کې، دا چې څنګه درج کې او لکم ډیټا بیس نه ګټه اخلي. ان شاء الله نن به زه ډیسک باندې مور سره لږ خبرې وکړو. یو خبره دا ده چې اینډ یوزر کله تاسو معلومات درکوي، کېدای شي تاسو ملټي چینل پلیټ فارم وکاروئ، کېدای شي تاسو د یوزر نه یو مشکل لري، هغه ته موږ ټیکټ وایو په عامه لهجه کې. نو دا ټیکټ تاسو کولی شي چې د اینډ یوزر نه د موبایل په واسطه یا د ټلیفون په واسطه که تاسو وایس او آی پی فون کاروئ یا ایمیل لاري یا هم کوم بل پلیټ فارم لاري، خپل د ویب سټ لاري تاسو کولی شي تاسو کلاینټ تاسو سره خپل مشکلات حل کړي. نو کېدای شي تاسو ملټي پلیټ فارم وکاروئ د خپل اینډ یوزر ته د مشکلاتو د حل لپاره. پرابلم سالوینګ ماډل خو موږ ویل نن راځو ګادرینګ انفارمیشن، معنا دا اینډ یوزر نه به معلومات څنګه راغلي. کله چې تاسو یو کسٹمر یو امپلای سره یو مشکل وي، دا مشکل تاسو سره شریکي، هغه دومره ټیکنیکل شخص نه وي اکثره وخت، نو د دنه به د مشکل په حق لا څومره چې زیات معلومات راخلي، دا به تاسو سره روسته په ټربل شوټینګ کې ډیر زیات کومک کوي. ځکه روسته بیا اړتیا نه دل کیږي چې خپل له کسٹمر سره په ارتباط کې شي او په کنټاکټ کې شي ور سره، ځکه تب انف ریکوایرمنٹ او سپیسیفیکیشن ریلیټډ ټو د پرابلم کړي وي، راغستې وي. د نمونې په ډول یاد ساته، اینډ یوزر به تاسو د معلومات نه درکوي، ته به د معلومات لري په مختلفو طریقو باندې را اخلي. شاید هغه ته د معلومات اهم نو سي، مګر ستاسو لپاره اهم دي، نو د معلومات به تر اخلي. د دې لپاره به ته د اینډ یوزر نه د کوم شخص سره چې مشکل دي نه به ته پوښتنه کې asking questions، لکه سره کوم پوښتنه what is the problem، دا مشکل څه شی دی، څومره چې دا مشکل تاسو د اینډ یوزر روښانه کوي هغه مربا
دا ډیر زیات ګټور اوسي. یو خبره بل یا ساتي چې اټ ا ټایم به د اینډ یوزر نه یو مشکل راخلی که چیرته هغه ډیر مشکلات ولري نو تاسو به بیل ټیکټ دغه د پاره خلاصوي. یو مشکل دا لري چې کمپیوټر د انټرنیټ سره نه وصلېږي، بل مشکل دا دی چې کمپیوټر له پرنټر سره وصل دی مګر پرنټر پرنټ نه کوي، سکین کوي خو پرنټ نه کوي. نو دلته به ته د اینډ یوزر نه د هر مشکل لپاره جلا چې کوم مشکل دی د هر مشکل به جلا راخلي او د هر یو لپاره به جلا ټیکټ خلاصي. نو پوښتنه به ترې کوي چې what is the problem، دا مشکل تاسو سره څه دی. د ترڅنګ نور داسې پوښتنې به ترې هم کوي چې what changed it, when did the problem arise. دا ته چې وایي چې زما کمپیوټر له انټرنیټ سره نه وصلېږي دا مشکل کله پیښ شو. د نمونې په ډول پرون تاسو سره دا مشکل و نه، پرون نارمل زه کروم براوزر ته تلم او انټرنیټ مې اکسس کوو، خو دا مشکل کله را پیښ شو. دا مشکل نن ماته په 8:30 بجو را پیښ شو. ټایم ډیر اهم دی ځکه په ارګنایزیشن کې شاید په 8:30 بجې د 8 بجو نه وروسته ځینې چینجز راغلي وي، نو ته به پوه شې چې دا مشکل چې دلته پیښ شوی دا لیټسټ چې کوم چینجز موږ راوستی دی دا له هغه له وجې شوی دی. ټایم به ترې راواخلي دا مشکل کله ته ورسره کله مخامخ شو، دا مشکل تا ته کله ارایز شو. د ترڅنګ what changed it، دا مشکل چې تا ته رامنځته شو ستا لپاره څه مشکلات دي؟ مشکلات دا دي چې انټرنیټ تللی نشم. خو چې ته انټرنیټ ته نشې تللی نو ډېر جدي مشکل دی. یاس ډېر جدي مشکل دی. زه له انټرنیټ نه دا مواد راخلم، دغه ضرورت مې دی ورته. دلته به دا پوښتنه ترې کوي بل څه داسې تا لیټسټ کې څه وکړل، یعنی تا په کمپیوټر کې کوم داسې تغییرات راوړل چې اوس انټرنیټ ته نشې تللی. یعنی تر پرون مازدیګره خو ستا کمپیوټر له انټرنیټ سره وصلېدو اوس نه وصلېږي. تا له پرون راهیسې څه تغییرات داسې راوړل چې دا مشکل تا ته راپېښ شو. شاید دا ملګری تا ته وایي چې د پرون راهیسې دا چې زه پرون په یو آفیس کې وم، نن مې آفیس چینج کو، یا زه پرون چې ما خپل کمپیوټر سره کم کیبل وصل کړی و هغه د یو سویچ و د یو ځای و، اوس ما خپل ځای چینج کو. نو چې ځای مې چینج کو د ده سره زه انټرنیټ ته نشم تللی. فکر مشته وه پاسب؟ بلې و دا معلومات به ته راخلي ځکه دا تا سره که تا ته هم نه وي ته ټربل شوټ ونه شي کړی، لیول 2 به ټربل شوټ کوي، بیا به لیول 3 ټربل شوټ کوي. نو هلته هغه ته د معلومات ضرورت دی. دې شخص تر پرونه انټرنیټ سره وصلېدو نن نشي وصلېدلی. مشکل جدي دی که نه؟ څومره جدي دی؟ بل دې شخص داسې نوي څه وکړل چې دا هغه وایي ما سره چې کوم براوزر و زوړ هغه مې ډیلیټ کو، نوی مې را انسټال کو، نوی وینډوز مې وکړه، یا مې دغه کار وکړو، یا د نمونې په ډول ما خپل لوکیشن چینج کو. بالکل. نو کېدای شي ته دې نه هنټ اخیستی شي چې کېدای شي موږ میک اډرس بایندینګ کړی وي په سویچ کې، دې صاحب چې کوم لوکیشن چینج کړی دا اوس په ډفرنټ پورټ باندې د سویچ سره کنیکټ کېږي او هلته دا میک اډرس الاؤډ نه دی. دلته به تا ته هنټ درکول کېږي. ښه نو ستا د مشکل په حل کې به تاسو ما پرون تېره ویډیو کې مې ویلې وه د مشکل په حل کې به تا سره اینډ یوزر پوره خواري کوي چې تا ته موضوع روښانه کړي. نو که هغه یې نه روښانوي ته به یې روښانوي، معنی معلومات به دې تره په زوره راخلي. په زوره دا معنی چې چل ول کې به هغه معلومات چې تا سره په ټربل شوټینګ کې کومک کوي هغه به ته راخلي. نو دغه پوښتنې به ته دنه پوښتې. صحیح ده؟ بالکل. دا ډېره هم پوښتنې دي. کله چې دا پوښتنې تا له ده نه وپوښتلې ګرانه ملګریا نو بیا به د مشکل ریښې ته ځان رسوي. بالکل. اوس دلته دوه خبرې دي ګرانه. دلته لاندې تاسو ته که د سلایډ کې ښکاري ورک اراوند ښکاري درته نه؟ بالکل. we finding the root of the problem. آفرین. ورک اراوند معنا something used to overcome the problem not fix. ګوره ملګریا یو ټربل شوټ دی، معنا دا مشکل دی دا شخص انټرنیټ ته نشي تللی یا یو بل مشکل راغلی. صحیح ده؟ بالکل. اوس یو د دې مشکل حلول دی او یو ورک اراوند دی. ورک اراوند معنا something used to overcome the problem not fixing it. ته مشکل نه حلې، د مشکل هغه ریښې ته ځان نه رسئ مګر ورک اراوند کې. ورک اراوند ته موږ وایو چلې. د کوم ځای چل ډېر مشهور دی وفا صاحب؟
نو موږ وایو work around something is to overcome the problem not fix. موږ work around دا معنی چې کار کوي مګر هغه مشکل هغه اصلي مشکل د ځان نه رسېږي دا مشکل د کوم ځای سره پیدا شوی دی باید موږ سره چې تولار سو باید کار ونه کوشا دغه باندې همداسې ده. نو په افغانستان کې ولایت د دغه چلونه ډیر مشهور دي. او لکه لغمان خپل دی ویلا نو ته بدل ته دی ورک اراوند سره ملګری خپه نشي آسی دی ورک اراوند معنی لغمانی چلې معنی بالکل دا یو ته چل کې دلته وپاسه بالکل دا ورک اراوند چل ولې کو د نمونه په ډول یعنی یو چل من کو مشکل ریخه ته مونږ ځان رسو یو شخص ته هغه کمپیوټر کې یو مشکل را پیښ شو زه ورته وایم چې دا مشکل ته ول را پیښ شو اوس زموږ رسمي وخت دی او دلته مشکلات ډیر زیات دي یعنی معنا دا مشکل ډیر جدي دی او په اورګنایزیشن باندې کانسیکوینس یعنی اورګنایزیشن باندې بد امپاکټ چې کوم بد امپاکټس دي خراب تاثیرات په ډیر دي اورګنایزیشن هغه پروډکټیویټي لیول ډیر راکته کوي او بالکل نو دلته موږ دا مشکل نه حلو کو زه اوس ورځم او د شخص کمپیوټر ته کېنم یا ورسره زه په تماس کېږم او لګیم ټربل شوټینګ کوم شاید 2-3 ساعته وخت ونیسي 2-3 ساعته زموږ پروډکټیویټي لیول راکمیږي دا یو شخص موږ کار نه کوي بالکل نو دلته موږ ورک اراوند کو دي صاحب نه زه پوښتنه کوم چې تا داسې څه وکړل چې دا مشکل رامنځته شو هغه وایي چې ما دغه پلانکې خان سافټویر را انسټال کو ورسره دغه مشکل رااله زه ورک اراوند کوم ورته هم بيخي سم ده کوم سافټویر چې تا را انسټال کړي دا بیرته ان انسټال کا تر څو مشکل حل شي او بالکل اگر شي ځان له مطلب مختلف طریقې استعمالو واو اسی چل یو طریقې استعمالو لولن مهار لار کارول چې دا نفر د خپل کمپیوټر تکین او پروډکټیویټي لیولز موږ ته برابر شي شخص کار شروع کی کنفیوژن ختم شي کله چې د شخص کاری وخت ختم شو بیا به زه راشم د سافټویر باندې انسټال کوم وګورم چې څه مشکل دی سافټویر کې مشکل دی اپریټینګ سیستم کې مشکل دی دا سافټویر د اپریټینګ سیستم سره کمپیټیبل نه دی د ورژن سره کمپیټیبل نه دی سافټویر ډیفرنٹ ارکیټیکچر کې دی بیا به ته مشکل روستا څه کوي حلای اوس ته صرف ورک اراوند کې پرېږده دا نفر خپل کار شروع کی چې کله فارمل وخت زما د اورګنایزیشن ختم شي زه بیا ټربل شوټ وکم کنه بالکل او خ ټربل شوټینګ هم ګرانه وپاسه دا دی چې په اورګنایزیشن باندې ته د کوم مشکل چې رامنځته شوی په دې اورګنایزیشن باندې چې کوم بد یعنی بد امپاکټس دي تاثیرات ډیر زیات دي زه هم چې دا کانسیکوینس نه دی کوم بد تاثیرات چې دا را کم شي او بالکل خ ټربل شوټینګ دا نه دی چې ته بس ځان نه ماستر جوړ کړي ته دا مشکل حلوم الته رسمي فارمل وخت دی کارونه روان دي دغه یو شخص ته بلا کارونه بند دي او ته لګي چې زه ټربل شوټینګ کوم نه اوس که ته کوم لنډ لار لري دا کمپیوټر به ریکور کا وروسته بیا ټربل شوټ وکنه بالکل اول په مثلا هغه ورک اراوند وکړه ورسته بیا روټ ته ورسېږي وروسته بیا روټ ته ځان ورسو کنه بیا مشکل پیدا کا راتلونکي کې بیا ته سره د مشکل حل وي خو په حال ته اوس ورک اراوند وکړه بالکل و د په کانسیکوینس او په ورک اراوند باندې پوه شي بل یو خبر ده چې دغه تاسو ته ما خبره وکړه چې کوم کاز دی کنه د دې مشکل اصلي ریخه هغه شاید تروسته به ټربل شوټ کیږي دا مشکل ولې را مانستا شو اصلي ریخه څه ده کنه نو بالکل هغه اصلي شته مثلا په کاوس کې رسیږي نه بالکل نو کله چې ته غواړي اصلي ریخې ته ورسېږي ته به رسېږي د سیمپټمز نه د نښو نښانو نه اینډ یوزر به تاته نښې نښانې وایي بالکل و نو چې ته کله نښو نښانو ته وګوري بیا به ځان سره مختلف یو نفر تاته نښې نښانې وایي چې دا مشکل دا کار کیږي ته ځان سره ذهن کې فرضیې جوړې کېدای شي د دې نفر دا مشکل وي کېدای شي دا وي کېدای شي دا وي درې فرضیې تاسو سره ذهن کې یو سټپ په سټپ پروف کې ګوري چې کوم یو صحیح راوځي یو فرضیه به صحیح راشي هغه به مشکل ریخوي خو اینډ یوزر نه به سیمپټمز راخلي د نښو نښانو په ترو به ته کاست ځان رسي زیاتره او چې څومره سیمپټمز تاسو را د نفر ته زیات درکې هغه عمر به ته کاست رسيږي ګوره ډاکټر چې په بخښنې سره یو مریض چې ډاکټر ته د خپل مرض علائم او نښې نښانې ونه وایي ډاکټر تشخیص نشي کوي نه او بالکل نو اینډ یوزر باید ورته او مطلب دا دی مطلب استاد دا دی چې مثلا د سیمپټمز دا دی چې کله د مشکل پیدا سي
دا سیمپټمز علایم باید د یوزر له لوري ورته وویل شي چې مثلا په کمپیوټر کې دغه مشکلات پیدا شوي دي، نو بیا هغه اصلي ماهر چې دی مثلا په کمپیوټر کې بیا دی کولی شي دغه د علایم په دلیل باندې بیا د کانسیکوینس هغه فایل نتیجه یې وویني او بیا د ورک اراوند وکړي او یا هم روټ ته د یو مشکل ورسېږي. همداسې ده. نو سیمپټمز به ته د اینډ یوزر نه رااخلي او بیا به په هغه باندې ته د دې اصلي ریښې ته یا کاز ته ځان رسوي چې د علت څه دی. بعضې وخت ستاسو فکر وي وفا صاحب د بل ملګری SCS لا میوټ دی، تاسو مې دې په خطر هم کړي وي چې کله سکرین کې کوم مشکل وي بیا ماته یادونه وکړئ. نو بعضې وخت که ستاسو فکر وي وفا صاحب بعضې چې کوم موږ سره ډاکټران دي هغه د مشکل که یو نفر ناروغ وي نه هغه د ډاکټر د شخص په مرض نه پوهېږي، فکر مو وي نه ځینې مشکلات یې څه وجه وي هسې انټي بیوټیک ورکوي، کله نور د طاقت دوايي ورکوي وایي چې زه یو څه خو وشي. بالکل د مریض شالایم ورته وایي مثلا بیا ډاکټر هغه مشکل ته رسېږي. همداسې ده. بالکل ښه. نو کاز ته به کاز ته زان رسوي چې تا ته اینډ یوزر سیمپټمز نښې نښانې ووایي د دې مشکل. او بله یوه خبره اوس دلته ده، ګوره ګرانه تا ته دلته به یو څو خبرې تاسو بل زده کوئ. ته هیلپ ډیسک وي، تا ته په یو وخت کې دوه ټکټه راورسېدل، یعنې دوه مشکلات راورسېدل. صحیح ده. درته وایي چې ماهر افغانه دا مشکل به هم ته حلې، دا یو نفر د انټرنیټ نه شي تللی دا به هم ته حلې، یو نفر د انټرنیټ ته نشي تللی. دویم مشکل دا دی چې زموږ د فایل سرور ډاون دی، بلا شي یوزران چې کوم دی خپل فایلونه نه اپلوډ کوي شي فایل سرور ته نه ډاونلوډ کوي شي. نو دلته تاسو دوه مشکلات راورسېدل. صحیح ده. یو دی اینډ یوزر هغه انټرنیټ ته نشي تللی او بل دی تاسو سره ستا فایل سرور ډاون دی. دوه مشکلات دي، دوه باید ټبل شو کی. صحیح ده. او بالکل دوه مشکلات باید حل، دوه مشکلات. خو دلته ځینې مشکلات داسې وي چې دغه سیویریټي لیول جګ وي. سیویریټي څه معنا؟ د شدت نقطه یې جګوي. د شدت نقطه دا معنا چې دا مشکل چې کوم دی که دا زر ټربل شوټ نشي نو په اورګنایزیشن باندې د بد اثرات ډیر زیات دي. او بالکل معنا دا چې یو ډاکټر دی دته دوه مریضه راغلل، یو ایمرجنسي دی فور ایگزامپل خدای ناخواسته د دریم چت نه رالوېدلی دی ډېر شدید دی او بل زکام دی، نو کوم یو اولویت حق لري چې زر تداوي وشي؟ دا راشواسه و چې د زکام والا د کښېني هغه بیا وروسته برابر شي. ویری ګډ. زکام والا وروسته په قرار وشي ځکه هغه دومره دې وخت کې دومره مطلوب نه دی. مشکل دومره جدي نه دی، مشکل دومره جدي نه دی، مشکل ټیټ دی، مشکل وروسته په قرار راشي. دا بل مشکل های دی، سیویریټي لیول شدت لیول جګ دی، د سړي ژوند په خطر کې دی. دلته به ته ټیکټ ته ګوري او دا خبرې ایوریثینګ. رشید هم څه وایي؟ زه به دا رشید هم له میوټ نه وباسم چې څه ویل به غواړي. آی تھنک بیا به راشو درس ته. رشید خان میوټ نه مې وباسي. صحیح ده. ښه. نو دا هر څه به ګرانه تا سره ډیفاین شوي وي ستاسو د ارګنایزیشن په آی ټي پالیسي کې پلس په SLA کې. په آی ټي پالیسي کې به دا خبرې ډیفاین شوي وي چې څوک څه اکسس کوي شي، څوک څه نشي اکسس کوي، او دا هر څه انسیډنټ منیجمنت په پستا په آی ټي پالیسي کې د نمونې په ډول یو حادثه یو پیښه رامنځته شوه ته باید څنګه دا منیج کړې، دا هر څه ستا په آی ټي پالیسي کې. د ترڅنګ په SLA کې سروس لیول اګریمنټ کې به دا خبره ډیفاین شوي وي چې موږ سره چې زموږ کمپایل سرور دی دا ډېر اهم خدمات وړاندې کوي. دا سروس باید چې هر کله ډاون شي تر ټولو لومړی حق د دې چې د باندې کار وشي او له نیمې ګنټې نه زیات باید زموږ فایل سرور ډاون نشي. دا موږ تاسو سره نه منو. بالکل. استاد محترم دغه موږ چې دغه ورکوو دغه سرچینه ورکوو مثلا مشکل حلوو دا دغه له لارې مثلا هلته په د کوم اپلیکیشن له موږ دغه مشکلات ژر حلولی شي. مثلا د آی ټي یا پالیسي ده یا CLA ده یا سیویریټي پلس ارجنسي ده. آفرین. دا درته زه وروسته اوس وایم. صحیح ده ګرانه. وروسته راځو. ټولز لا پاتې دي، ټولز پاتې دي، خو دغه آی ټي پالیسي چې کوم ده او دا SLA چې دا د ارګنایزیشن ترمنځ فرق کوي. دا به ارګنایزیشن تا ته په لیکلي بڼه درکوي. څنګه به درکوي؟ په لیکلي بڼه باندې. په لیکلي بڼه به آی ټي پالیسي کې هر څه لیکلي چې زموږ دغه د نمونې په ډول یو نفر وایي که نه، یو نفر وایي تا ته ټربل شوټ درکوي وایي زه یوټیوب نشم اکسس کولی. چې نشم اکسس کوی؟ دغه یوټیوب
یوټیوب نس مثلا اکسس کول نسم، مثلا د ګوګل لاره داخلېدل نسم د انټرنیټ لارې نه. زه یوټیوب نشم اکسس کولی، خو ستاسو په آی ټي پالیسي کې دا خبره کلیر ډیفاین شوې ده وروره چې ته زموږ سره په دې ارګنایزیشن کې کار کوي، یوټیوب موږ په تا بند کړی دی. یوټیوب زما په ارګنایزیشن کې هیڅ اینډ یوزر ته اجازه نشته چې یوټیوب استعمال کړي. بالکل. نو دا زما آی ټي پالیسي کې دا خبر ډیفاین شوی، هغه ماته دا ټربل شوټ حل کا. زه ورته آی ټي پالیسي کې دا خبر ډیفاین شوی ده چې یوټیوب اکسیسیبل نه دی، یوټیوب په تاسو بند دی. و استاد دغه چې د مثلا د پالیسي خو لا تګلارې ته مثلا وایي هغه مثلا هغه حریم ته وکړي د آی ټي څخه مطلب څه مطلب دی مثلا پریم آی ټي مقصد دا دی زما ارګنایزیشن دی په دې کې چې زما سره کوم آی ټي پالیسي د دې کې زه ورته دا وایم چې زما چې کوم آی ټي ریلیټډ ډیوایسونه دي، زما چې د کوم آی ټي خدمات دي چې زه ته وړاندې کوم، دوی باید د دې نه څنګه استفاده وکړي. دا ورته زه وایم ځکه زما کارمند دی او زما اصول د آی ټي پالیسي باید ومني چې زما چې کوم آی ټي پالیسي ده، انفارمیشن ټیکنالوژي پالیسي ده، چې زما د ټیکنالوژي زما چې کوم ټیکنالوژي ریلیټډ خدمات دي د نه څنګه ګټه واخلي. فکر مشته؟ هو بالکل نشي. اوس مې دغه فهم ځینې واخیستې د مخالفات. موږ یو پالیسي وایو، ګوره ملګري ان شاء الله آی ټي پالیسي باندې به وروسته موږ خبرې کوو. موږ آی ټي پالیسي کې یو څیز وایو، BYOD. څه شی؟ BYOD معنی دا bring your own device. څه شی؟ bring your own device. اوس زما ارګنایزیشن د دې کې ما آی ټي پالیسي کې دا خبر ډیفاین کړی دا چې BYOD پالیسي دا وایي چې ته کله زما ارګنایزیشن ته راځې، ما خپل کمپیوټر دلته ایښی دی، هغه د انټرنیټ سره وصل دی، ته له کوره خپل کمپیوټر نشي راوړلی او زما په دفتر کې نشي کارولی. ما تا باندې bring your own device پالیسي بنده کړې ده، دا نه دی الاود. بالکل دا زما پالیسي ده، دا ورسته منی. ځکه ته چې کله خپل ډیوایس راوړې هغه به اپډیټ نه وي، انټي وایرس به پکې نه وي، فایروال نو، ډېر مشکلات به زما د نیټورک ته جوړ کړي. نو زما آی ټي پالیسي کې دا خبره ډیفاین ده چې BYOD تا سره زه نه منم. نو آی ټي پالیسي دا منه چې ستا د آی ټي خدماتو نه ستا ارګنایزیشن څنګه استفاده وکړي، دا په آی ټي پالیسي کې. بالکل. یعنی مطلب دا چې خپل په خوښه انتخاب کړي شان دي او خپل خوښه انتخابي ته نشي کولای خپل په خوښه باندې استفاده ترې وکړي، خدمات پکې راوړي. بالکل. او په اس ال اي کې سروس لیول اګریمنت کې دي کې تاسو دا وایي چې تاسو باید کوم خدمات د څومره وخت لپاره په کوم لیول کې ووسی. نو ګران اوس تاسو دا خبره زکوم چې تاسو دوه ټیکټ راغلل. یو ټیکټ دا دی چې یو نفر دی هغه اینډ یوزر دی او انټرنیټ ته نشي تللی، او بل چې دی هغه فایل سرور ډاون دی. دې وخت کې به ته کوم یو اکسس کوي، ښکاره خبره په ټربل شوټ کوي، ښکاره خبره ده چې کوم د سیویریټي لیول جګ وي. او دا سیویریټي لیول د ګوره د بعضې کمپنۍ دپاره به یو خدمت جګ وي، د بعضې دپاره او بل ټیټ وي. نو دا په آی ټي پالیسي او پلس ایس ال اے کې دا خبره ډیفاین شوې وي. دا په دوه خبرو ډیفاین کیږي، یو په سیویریټي باندې او بل په ارجنسي باندې. دا ارجنسي معنا چې څومره زر باید دا ټربل شوټ شي، او سیویریټي معنا دا چې دا مشکل که حل نشي نو په ارګنایزیشن باندې تاثیرات څه دي. تاثیرات شي ول سیویریټي جديات نه سختوالي دي. دا به تاسو سره ستا په آی ټي پالیسي او اس ال اے کې ډیفاین شوی د نمونې په ډول. یو مشکل رالی، مشکل دا دی چې فایل سرور ډاون دی. چې کله زه دلته راغلم ما چې وکتو فایل سرور ډاون کېدو لپاره د دې سیویریټي او ارجنسي نه ما میټرکس داسې جوړ کړی دی چې کوم فایل سرور دی که نه د سیویریټي هم هاي ده، ځکه تاثیرات په ارګنایزیشن باندې ډېر بد دي، او ارجنسي هم هاي ده. دته زه نوم ورکوم P1 معنا کریټیکل. دا مشکل بحراني دی، اول باید دا مشکل حل شي. هغه اینډ یوزر چې انټرنیټ ته نشي تللی هغه لو سیویریټي کې دی او لو ارجنسي کې دی، ځکه یو یوزر دی نو هغه ته زه وایم چې دا کریټیکل نه دی، هغه لو لیول کې دی، P4 دی، هغه په قراره حل شي. اول دا کریټیکل مشکل حل کا. بالکل صحیح شو. نو په دې چې پوه شي ته بدلته د سیویریټي پلس د ارجنسي دغه ماډل نه ګټه اخلي او میټرکس به ځان ته جوړوي. دا ستا په آی ټي پالیسي کې هر څه ډیفاین شوي وي. ښه، بله خبر دا ده چې ته ملګري چې کله ټربل شوټینګ دې کوو په صاحب، نو ته به د پروسس اف الیمینیشن نه ګټه اخلي. د څه نه؟ د پروسس الیمینیشن. دا ډېر ښه دغه دی. د نمونې په ډول یو اینډ یوزر تا ته وایي چې زما کمپیوټر انټرنیټ ته نشي تللی. دلته به ته ځان سره ذهن کې معلومات به خو به ټول راواخلې، بیا به ځان سره په ذهن کې فرضیې جوړې کړې. د نمونې په ډول اوله فرضیه کېدای شي د اینډ یوزر سره بیخي د انټرنیټ هغه کیبل نه وي وصل، انټرنیټ کیبل د بیخي نه وي وصل کړی، یو فرضیه. بالکل. دویمه فرضیه وصل کړی دی خو دا لوز دی. دریمه فرضیه دا چې د بیخي غلط کیبل وصل کړی دی. بالکل. څلورمه فرضیه دا چې د کیبل هم وصل کړی دی خو دته ډي سی پي آی پی اډرس نه ورکوي، اپي په آی پی اډرس ورکوي، ډي سی پي پول ډک دی.
او بالکل بل فرضیه دا ده چې دا کوم براوزر دی دا اوټو اپډیټ دی. بل فرضیه دا ده چې دغه ویب سایټ چې دا کوم اکسس کوي هغه ډاون دی. یعنی ته به ځان سره داسې فرضیې برابرې کړي چې کېدای شي دې کې یو حل لاره اوسي. نو ته به په قرار راځي اول به دا فرضیه چې کوي که مشکل حل شو خو صحیح ده، که نه دا فرضیه به بیا کوي، که نه پروسس اف الیمینیشن یو ستاسو چې کوم ستا هایپوتیسیس دی فرضي دي هغه به یو ختمه. نو تا ته به ستا فرضي رو راکمیږي، چانس به زیاتیږي چې مشکل حل شي اسانۍ سره. بالکل ها دا د شو پروسس اف الیمینیشن. خانو په دغه سټپونو مو یو څه خبرې وکړې، اوس به راشو ټربل شوټینګ اپروچز ته. صحیح ده؟ بالکل. ګوره مونږ چې کوم پروسس سالوینګ ماډل وویل نه هغه هم ویل هر مشکل چې ترازی ته د معلومات راخلي هغه به تور او پرزیه جوړي بیا هغه چې کوي اخو صحیح ده. خو دلته موږ سره یو څو اپروچز دي چې مختلف په نړۍ کې چې کوم ټربل شوټینګ ماستران دي هغه د مختلفو اپروچز نه ګټه اخلي. یو اپروچ دا دی چې کله ټربل شوټینګ کوم هغه ته موږ وایو ټاپ ډاون ټربل شوټینګ اپروچ. دغه کوم د او اس آی ماډل چې دی په دغه کې موږ داسې کار کوو چې موږ د بر لیول نشو کوو. اول دا مشکل زه حلوم زم کې دي چې دا مشکل په اپلیکیشن لیر کې وي، بیا هم کې دي چې په پریزنټیشن لیر کې وي، بیا هم که سیشن کې وي د په قرار راځم. بل ماډل دی هغه ته موږ وایو باټم اپ اپروچ. کم باټم اپروچ داسې وي چې زه د فزیکل لیر نشو کوم، د لاندې نشو کوم او داسې په قرار برزم په ټربل شوټینګ کې. نو بل یو دریم نمبر اپروچ هم شته هغه ته موږ وایو ډیوایډ اینڈ کنکویر. هغه داسې وي چې ته مشکل راغلی ته بیسډ اون یور ایکسپیرینس ته داسې فکر کوي چې دا مشکل به په ترانسپورت لیر کې بس هم دې ځینه ټربل شوټینګ شروع کوي. شاید دا مشکل په ترانسپورت لیر کې وي کوي خو حل شو، که دلته دا مشکل نه وي بیا په خپل تجربې په اساس یا برځي او یا لاندې راځي. دې ته موږ وایو ډیوایډ اینڈ کنکویر. بالکل. اوس همدغه مشکل چې ما ته لږ مخکې حل کو چې یو نفر انټرنیټ ته نشي وصل کېدی دا ما باټم اپ اپروچ استعمال کو د لاندې نه ورغلم ښه باټم اپ. بالکل. او دا ډیر بهترین اپروچ هم دی. زه خپل هم دا ډیر زیات استعمالوم او دا ډیر خوندور هم دی ځکه دی کې موږ هغه انیشل سټپ ډیر خطر سره کوي شو. د نمونې په ډول ما اول چې شخص ته ویل ته انټرنیټ نشي اکسس کولی زه ډایرکټ لا نه لرم د براوزر پوښتنه مې ته ونه کړه ځکه براوزر چې دا په اپلیکیشن لته کار کوي ډایرکټ لا نه لرم دا مې ونه کتو ګرانه ډایرکټ لا نه لرم او دې خبرې ته مې توجه ونه کړله چې زه دې پوښتنه وکړم چې او خپل فایروال چې کوم چې آیا په فایروال کې خو موږ یوټیوب چې کوم دی دا خو بند کړی نه وي. ما اول شروع د فزیکل لیر نه وکړه که ستا فکر اول مې ورته ویل چې کیبل دی کنیکټ دی که نه د فزیکل شکل څخه مې اول د فزیکل لیر نه مې شروع وکړه. نو تاسو په دغه اپروچز کاروي شي ټاپ ډاون اپروچ کاروي شي یا باټم اپ اپروچ یا هم ډیوایډ اینڈ کنکویر اپروچ کاروي شي. صحیح ده؟ بالکل. یعنی مطلب تاسو وسام متنه اوس د باټم ټاپ مثال ډیر ګټور دی چې استعمال کو نه ځکه باټم اپ اپروچ ډیر ګټور دی، ډیر زیات ګټور دی. زیاتره ټربل شوټینګ کې باټم اپ اپروچ ډیر زیات ګټور تمامېږي. ثانک یو. اوس راځو چې مخکې دینه چې راشم چې تاسو ته وایم چې ټیکټ څه شی دی کنه او ټیکټ به یو ټیکټ رااله دا ټیکټ به موږ څنګه درج کوو. نو که زه غواړم د تراشم دنه مخکې یو څو خبرې کوم ان شاء الله بیا به بیرته دغه موضوع ته ورشم. صحیح ده؟ صحیح ده سر. صحیح شو ګرانه. زه به یو ځل داسې ترتیب وکړم چې
اگر نه زه خپل سکرین بل سکرین به سره شیر کوم تاسو به ماته وایي چې شیر شو کنه صحیح تاسو ته سکرین ښکاري د کمتیا ښکاري صحیح شو ګرانه ان شاء الله ټیکټینګ سیستم نه به سبا ته ټیکټینګ سیستم وای تاسو ته زه هو ډیسک ټیکټ درج کولو طریقه وخایم نن با فاینل یو کنفیوژن دی دا به اخیره کې ختم کوم زیاتره زموږ ملګری وای دا تاسو چې کوم ټربل شوټینګ کورس دی د دې د مواد تعالی کم ځای نکړل صحیح ده او لا دا تعالی کم ځای نکړل کوم سرټیفیکیټ دی پیدا کړل زه به تاسو ته یو کلیر کویکلی ریویو درکم صحیح ده ګوره ګرانه کمتیا یو کمپنۍ د وینډر نیوټرل دا مختلف سرټیفیکیټ وړاندې کوي صحیح ده که زه د دې سرټیفیکیشن برخې ته راشم کنه نو دا مختلف سرټیفیکیټ وړاندې کوي ګوره د دې بیخي هغه اساسي سرټیفیکیټ ته راشم ښه تاسو ګوره د دې تر ټولو هغه بیخي اساسي سرټیفیکیټ دی آی ټي اف پلس چې شي آی ټي اف پلس معنا آی ټي فانډامنټل پلس ګوره که زه په دې کلیک وکم چې دې سرټیفیکیټ کې دا څه شی وای ښه زه تاسو اوس وایم چې آیا په دې کې ټربل شوټینګ شته کنه په دې کورس کې سکرین خو ښکاري کنه ښکاري ان شاء الله ګوره زه د دې اوبجیکټیو ته راځم تاسو دلته لږ وګورئ ګوره ښه د دې سکیل لرم دلته به تاسو زده کوئ اول وګوره انډرسټینډ notational system computing basic the value of data and troubleshooting fundamental to grasp tech concept terminology دې کوم troubleshooting شته صحیح ده په IT fundamental plus کې troubleshooting شته ها اوس بل شاته شمه بل سرټیفیکیټ دلته دی IT fundamental plus پسې بل سرټیفیکیټ چې دی هغه د نه لګ ایڈوانس دی هغه دی IT fundamental pro دلته براشم بل سرټیفیکیټ دی ګرانه IT fundamental pro چې کوم ټایپ پرووایډ کوي ګوره چې دې کې ټربل شوټینګ شته که نشته وګوره دې کې به تاسو ته څه زده کېږي کورس اوبجیکټیو دلته لږ وګوره ټربل شوټینګ شته پکې learn basic troubleshooting techniques for hardware software network use problem solving methodology to resolve common IT issues شته پکې IT fundamental pro کې fundamental په IT fundamental pro دا بل کورس دی هغه IT fundamental plus بالکل ها یعنی دوه کورسونو کې ټربل شوټینګ شته خپل کورس ته وسره ځم ا پلس ته وګوره ا پلس کورس ته راځم ا پلس نوم په دې ورډلې ډیر خوندور سرټیفیکیټ دی او ډیر خوندور کورس دی د کمتیا کمپنۍ لخوا پرووایډ کیږي او دا دوه امتحان به ورکې یو به کور 1 ورکې یو به کور 2 زی کور 1 تر راغلم خبره کور 1 ورژن 15 ګورم چې د کې ټربل شوټینګ شته اوبجیکټیو ته راځم hardware and network troubleshooting شو 30% پوښتنې د چی نه دي د هارډویر د نتورکینګ د مشکل دی ټربل شوټینګ نه دي دلته کلاند راشه دي چې مته سکیل لرن کې مته وي use troubleshooting tools to diagnose and resolve technical problems بالکل troubleshooting hardware network and connectivity issues بالکل ها وسته چې کله ګوره یعنی زموږ دیش په ساده چې کوم ټربل شوټینګ کوم د دې دیش په برخه الریډي په پلس کې دا خطه چې پلس وکي تا دا کیریئر فات تا نه بچي جوړ شي تا به موږ وایو هیلپ ډیسک ټیکنیشن یا د ټیک سپورټ سپیشلیست یا کمپیوټر ریپیر ټیکنیشن بالکل د دې مخکې ته کوي چې هیلپ ډیسک 2 شي هیلپ ډیسک 3 شي IT منیجر شي IT پروجیکټ منیجر شي یا نتورک اډمنسټریټر شي خرازم دا خو یو سرټیفیکیټ دغه ته راشم کور 2 ته راشم چې آیا په کور 2 کې دوه ایگزام دي د A+ په کور 2 کې ټربل شوټینګ شته کنه دا به وګورم ګوره A+ کور 2 objective د ایگزام دا اپریشنل پروسیجر چې کوم دی کنه ګرانه پام دي کې ټول ټربل شوټینګ دی ښه کلاندې نه زبر د دې کې وای ګوره ښه د دې تاسو د دې کور 2 تاسو ټول objective خو خایم ښه ایگزام objective چې تاسو شې د تدریسيږي ښه ګوره چې دی سافټویر ټربل شوټینګ بالکل سافټویر blue screen of death دا مونږ وایو blue screen of death no operating system found boot issues دا ټول پوښتنې مونږ وایو ښه دا هلو دلته بالکل ګوره unable to access to the network دا بلا دلته ګوره operational procedure ګوره ټیکټینګ سیستم سبا ته تاسو ټیکټینګ سیستم وایم چې څنګه زه هډیس استعمال کو څنګه ټیکټ درج کو څنګه د ټیکټ اړوند معلومات ولیکو څنګه معلوم کو چې ګوره سیویریټي د تخکاری سیویریټي د دې سیویریټي لیول څومره دی دا کټګورایز کو فکر دشته بالکل
نو ګرانه دا د بل سرټیفیکیټ شو ښه لږ به خیر د بیک شم زه بل سرټیفیکیټ به درته وښایم استاد دا غومره بس نه دي که مخ ته ځو ښه درس دلته بس کوم خو ګوره ګرانه یوه خبرې ته دې پام وي بالکل چې دا تاسو ته ما دا پروف د ده په خاطر وښودل که نه درس همدلته بس کوو انشاءالله ښه بالکل درس همدلته بس کوو خو تاسو ته ما وښودل چې په آی ټي فانډامنټل پلس په آی ټي پرو یعنی آی ټي فانډامنټل پرو په ا پلس په دې ټولو سرټیفیکیټو کې 15% څه دی دغه د ټربل شوټینګ دی استاد ټربل ټرابل شوټینګ دی بالکل نو ټرابل شوټینګ کې تقریبا 30% وو آفرین نو په دې پسې نور سرټیفیکیټ که تاسو زه وښیم نتورک تاسو دلته لاړ شئ که نه او د نتورک پلس سرټیفیکیټ وګورئ د نمونې په ډول تاسو لاړ شئ که تاسو نتورک پلس ته لاړ شئ ښه نتورک پلس د دې یو بل سرټیفیکیټ دی چې کمتیا کمپنۍ پرووایډ کوي ښه بالکل هغې ته وایي نتورک پلس سرټیفیکیټ نو په نتورک پلس سرټیفیکیټ کې هم ټربل شوټینګ شته نو ما تاسو صرف دا خو د زیاتره ملګري وایي چې تا دا مواد له کوم ځای نه کړل دغسې د آی ټي فانډامنټل پلس آی ټي اف پلس د دغه سرټیفیکیټو کې موږ سره د دې ټولو دغه یو څه مثلا هغه سرچینې دي چې موږ د سرچینو څخه د لاسرسي ترلاسه کولای شو ګوره نتورک پلس سرټیفیکیټ ته راغلم ښه دلته ګوره څه دی نتورک trouble shooting سلیریش پیسه shooting or 24 troubleshooting method identify the problem establishing a theory نو ګوره ګرانه نو څومره سرټیفیکیټ تاسو مو خدل زمونږ د کورس مواد موږ راغستې دي د آی ټي فانډامنټل ا پلس نه د آی ټي فانډامنټل پرو نه د ا پلس نه د نتورک پلس نه چې تاسو ما پریکټیکل وخدل او د سرور پلس نه دغه سرټیفیکیټونه موږ د مواد راغستې نو موږ تاسو ته یو کامل او جامع ټربل شوټینګ کورس برابر کړی چې په بل هیڅ ځای کې نشته یعنی د څلور پنځو کورسونو د ټربل شوټینګ پارت مو صرف راغستې او تاسو ته مو درکړی چې واخله د ټربل شوټینګ کورس خیر او زموږ دلته میټینګ هم پای ته رسیږي ان شاء الله سبا نه به ان شاء الله موږ ټیکټینګ سیستم زوهو ډیسک کې څنګه ټیکټ درج کو دا وایي صحیح ده ان شاء الله صحیح ده استاد محترم صحیح مننه وصل لپاره خدای په امان خدای په امان ساتنه